زبر آباد صدر شعیب پشتین مصطفی کمال جاسم مسعود عارف مسعود وزراء بیس پشتین قرار مسعود رائل مسعود ویلوکیتر رائل مسعود هم ډېره مننه کوم خبرې ډېرې مې ورته هم ځکه چې خبرې ستړي دي لکه څرنګه چې نادان صاحب خبره وکړه او زموږ ډېر محترم ملګری سید وزیر صاحب چې د هېڅ کارونو کار نه دی ډېر لرې نه راغلی دی لکه عزیز نادان صاحب محتوم صاحب او د ټولو ملګرو خاص کر د شوکت عزیز صاحب ډېر منندو یم زه ډېر ټینګار کوم شیخ ګزریان ورته د یو شیخ نادان یم کړی وه هر څه لرم خو واقع اختیار مې د پردو لاس کې دی صحیح دی هر څه لرم خو واقع اختیار مې د پردو لاس کې دی بهیر مې خپل دی خو مهار مې د پردو لاس کې دی خدای و راکړي انسانان ورنه بیرته یوړل خدای و راکړي انسانان ورنه بیرته یوړل د سرو او سپینو اقتدار مې د پردو لاس کې دی پشتا وطن کې بې وطنه وختېري کومه ګل که مې خپل دی خو بهار مې د پردو لاس کې دی دلته لکه د یوه خبره ځان پروګرام ښه کومه لکه علامه اقبال هم ماته محترم دی خو ماته زیات محترم خوشحال خان خټک دی او زه دا خبره په چیلنج سره کوم که چا سره دلې وي نه پاکستان یا پنجابستان علامه اقبال شاعر مشرق یاد کړی دی او خوشحال خټک چې چا خوشحال خان خټک سوچ کاپي کړی وای نن هغه شاعر مشرق دی هغه شاعر اسلام دی او خپله ژبه ادبي ټولنه دا هڅه کوي چې په پښتون وطن کې که د باچا خان په شکل کې وي که د پیروشاه په شکل کې وي او که د خوشحال خان په شکل کې وي نو دا به موږ دنیا ته راوړو دا مقدمې به موږ ګټو ځکه چې زه یم چې اول خو دا سوال کوم چې علامه اقبال تعلق د پنجاب سره وایي نو هغه میداني علاقه ده هلته چې دی کوم د عقابو یا د بازانو شکلونه ښیي نو دا د ده وطن سره تعلق نه لري زه تللی وم په 2010 کال کې کوهستان ته کوهستان کوم راج علاقه ده چې پوره کال واوره پرته وي د هغې راپو ځوانانو ته ما د خولې مې سره ورکول د ټولنه پېژندله او د ملتان ماشومانو واوره پېژندله نو زه په چیرک سره ویم ده چې کوم سوچ راخسته وه د خوشحال خان خټک سوچ وایي نو زه یو خبره کوم د شاعرانو یو شعر د غزل ده اقبال که د پنجاب د یو کېدو خوبونه ویني اقبال که د پنجاب د یو کېدو خوبونه ویني خوشحال هم د پښتون د ورک کېدو خوبونه ویني اقبال که د پنجاب د یو کېدو خوبونه ویني خوشحال هم د پښتون د ورک کېدو خوبونه ویني اقبال که مستقبل د ښایسته پسرلو ویني اقبال که مستقبل د ښایسته پسرلو ویني خوشحال د خپل باندې وچېدو خوبونه ویني او اقبال که راټول کړي د لویدیځ خوااره واره دي اقبال که راټول کړي د لویدیځ خوااره واره دي خوشحال هم د خپل قام د ویلېدو خوبونه ویني اقبال که راټول کړي د لویدیځ خوااره واره دي خوشحال هم د خپل قام د ورکېدو خوبونه ویني اقبال که د لاهور د ښایستونو خیال کې ورک دی اقبال که د لاهور د ښایستونو خیال کې ورک دی خوشحال هم د خیبر د ورانېدو خوبونه ویني او اقبال که ځان ته جوړ یو جنتي غوندې منظر دی اقبال که ځان ته جوړ یو جنتي غوندې منظر دی خوشحال هم د اټک د ډوبېدو خوبونه ویني اقبال که ځان ته جوړ یو جنتي غوندې منظر دی خوشحال هم د اټک د ډوبېدو خوبونه ویني اقبال که پنجابي ته د شاهین لقب ورکړی اقبال که پنجابي ته د شاهین لقب ورکړی خوشحال هم د تاریخ د پرې کېدو خوبونه ویني اقبال
خدای که پنجابي ته د شاهین لقب ورکړی فشار د تاریخ د پرېږدېدو خوبونه ویني او راخېږي لمر د سولې خپلواکي هم ورسره ده راخېږي لمر د سولې خپلواکي هم ورسره ده شاهد د خپل تقدیر د بدلېدو خوبونه ویني زه ډېر جماعت یم یو بیا د ټولو ملګرو شکرګزار یم او اخري خبره دا ده چې کله موږ خپل ژبه ادبي ټولنه بنیاد ښودلی نو د ګورنمنټ ډګري کالج پروګرام یې نادان صاحب ګواه دی چې صدر نعمت الله پروګرام جوړ کړی وی زه هغه ټیم کې ډېر تبلیغي باندې وم نو ده ما ته ټلیفون وکړی چې پروګرام ته راشه ما وویل چې یاره دا خو بده خبره ده ده وویل چې یو شاعر د سمینا نادان وزیر صاحب نو نادان وزیر صاحب او هغه پرې جنتونه ورکړي سیلاب مسعود صاحب او عزیزالله شنګا صاحب چې دو پر اسماعیل خان چې کله موږ د پښتو بنیاد ښودلی نو موږ دې په کورو کښې ویل چې را روان واخله دنیا دغه په عروج روانه ده چې خلک انګریزي او اردو یې پښتو په څوک وایي خو نن الحمدلله که د خپله ژبه ادبي ټولنه په شکل کښې وي که د پښتو د مضمون په شکل کښې وي نن پښتانه په ټوله دنیا راج کوي نن پښتو د فیسبوک ژبه ده د انټرنټ ژبه ده د کتاب ژبه ده مخکې خالي تر کوره پورې محدوده وه او اوس به یو ور بیا د ملګرو نه بخښنه غواړم یو شاعر نظم نه دی ویلی خو زه هغه راغواړم د شاعر د شعر سره د ځای به زه په شعر سره دی راغواړم هر زړه دې وینې وینې او نظر دې وینې وینې هر زړه دې وینې وینې او نظر دې وینې وینې منظر دې وینې وینې هر زړه دې وینې وینې او ځیګر دې وینې وینې نظر دې وینې وینې ټول منظر دې وینې وینې د ژوند مازدیګري مو په ژړا باندې تېرېږي ماښام زمونږ وینې دی سهار دې وینې وینې بیلچې پړې لاس کې کلیوال زموږ بیروته بیلچې پړې لاس کې کلیوال زموږ بیروته څوک نوي جامې نه غواړي اختر دې وینې وینې بیلچې پړې لاس کې کلیوال زموږ بیروته څوک نوي جامې نه غواړي اختر دې وینې وینې او ځای په ځای باندې اعلان تکبیر کېږي نسیم راوړي کلي ته خبر دې وینې وینې د سویلي وزیرستان یو